د درجه بندۍ معیار په کلسټر نوي کلي کې دلته 9 سکول دي او د درجه بندۍ معیار موږ دا یې ښیو چې را یو کلاس کې د ماشومانو ریډینګ سکل څنګه دي. په دې کلسټر ډله کې تاسو په 1 نمبر باندې راغلی یعنی 20 ټیچر ټاکلی شوي. زمونږ د تحصیل چې کوم ایس ډي او صاحب دی ښاغلی سید اکرام صاحب د هغه په هکله سوی او د زمونږ چې کوم ایس ډي او صاحب دی ښاغلی نوشاد علي صاحب، نو آیا په تحصیل کې زمونږ په تحصیل تخبې کې د دې کسانو کارکردګي څنګه ده؟ نن سبا مفتیان هم په دې بار بار خبره کوي چې رقم ټایم تاله حکومت متعین کړی دی، په هغه کې که تا خوا دې خوا کې نو ستا رزق کې هم پراخ راځي که یا استاد چې خپله تنخواه حلالوي خپل ایمانداري کوي، ستا په خیال هغه څه کول پکار دي؟ په کلاس کې ستا طریقې کار څه؟ زما کلاس کې خو یو طریقه کار دا دی چې زه السلام علیکم. جان باچا صاحب څنګه حال دی؟ تاسو د تحصیل تخبې په سرکل تخبې چې دا نو په دې سکولونو په دې کلسټر ډله کې تاسو په 1 نمبر باندې راغلی یعنی 20 ټیچر ټاکلی شوي. نو په دې هکله در سره یو 2-3 خبرې کوو چې دا نور استادان صاحبان کوم چې زموږ د ویډیو ګوري نو چې هغوی ته هم دا پته ولګي چې آیا د یو کامیاب استاز دپاره څه کول پکار دي او دغسې د بیسټ ټیچر کومه چې مونږ په جان باچا صاحب باندې فخر کوو دا د نوي کلي سکول دی او د دې نوي کلي د سکول استاز دی، نو مونږ په د ډېر فخر کوو او دا غواړو چې د سره په دې هکله یو څو خبرې وکړو چې دې څنګه دغسې بیسټ ټیچر ایوارډ دته میلاو شو او بیسټ ټیچر دې څنګه وګرځېده. نو آیا په دې کې دا راته ووایي چې تاسو د ډیوټي څنګه کوئ، سبق څنګه ښایې او د دې ستاسو د دې کامیابۍ راز څه دی؟ داسې خو بلا استادان نور هم دي په دې کلسټر کې، نور هم ډېر استادان دي. اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم، ډېره مننه او د شاه فیصل صاحب د منیجمنټ چې هغوی ماته دا اعزاز راکړو، بلکې یوازې ماته نه زموږ سکول چې دی نو دا هم په کلسټر کې بیسټ سکول دی که نه صحیح ده. نو ټول استادان ښه محنت کوي، خو زما خو خپل دا ایمان دی چې خو مونږ تنخواه لو نو دغه تنخواه د حلالولو لپاره چې حلاله شي، ځکه چې دغه رزق دی. دویمه خبره دا چې د ماشومانو سره زموږ خپله یو مینه ده، موږ پرایویټ ټیچینګ کړی دی، موږ ته د احساس شته، څه ډېر مسایل دي دې کې شک نشته دی، خو دا ده چې سړی په دیانتدارۍ سره ایماندارۍ سره او بل هر وخت کې د ماشوم هغه سوچ د ذهن کې نو ماشوم به نه خرابېږي که نه. کلاس کې ستا طریقې کار څه؟ زما کلاس کې خو یو طریقه کار دا دی چې زه ماشوم ځان سره ډېر آزاد ساتم، چېرې دی ما سره عادت وي چې بس او هر ماشوم له څه نه څه ټایم ورکوم، د هغه تپوس او په باقاعدګۍ سره هغه داسې شي چې لکه دی وایي چې بس زما ملګری دی، نو بیا په هغه طریقه دی زما سره دومره آزاد شي چې هغه ته زه ورته څه ښیم که نه، کاپیانې چک کول او د هغې د هر یو شي خیال ساتل که نه. بل هغه مشران خبره کوي ماشومان نه هیره زر کېږي که نه، نو یو شی ورته بار بار ریپیټ کول چېرې د دوی په ذهن کې کښېني که نه. نو دا په دغه په کلاس کې د ایویډز دپاره څه استعمالوي؟ د ایویډز دپاره کوم خو چې د حکومت دپاره پرووایډ شوي دغه شی نه هم دي، خو اوس د دور جدید دی نو په دې کې د ملټي میډیا د دې ارینجمنټ ما په خپل یو کزن باندې ځان لپاره چې د نو یو ملټي میډیا اخیستې ده، بیا هم خپلې پیسې چې د نور ملګرو نه چانده کړي هغه بل کلاس نه موږ ملټي میډیا اخیستې، نو د هغې په ترو دا واړه فونیک ساوند چې کله یاد کړي نو د اوازونو په ذریعه سره بیا ټکي جوړول دوی ته ډېر اسان شي. څنګه واړه په دغه کې دلچسپي اخلي؟ ډېره زیاته. کله چې دوی بور شي او یو خو زه ما خپله لږ د آی ټي سره تعلق دی نو د هغې په بنیاد زه دوی لا روزانه په حساب سره څه نوی داسې شی چې هغې د دوی دلچسپۍ سره وي، خو د دوی پکې څه کورس وي څه کار وي چې هغه دوی دې کې کور کړي، نو هغه زه نټ ما سره یې ډاونلوډ کوم، دوی لی راوړم هغه دوی ته بیا ور. سرویس د څو کاله وشو؟ سرویس خو 2016 کې راغلی 2016 کې راغلی او ماشاءالله په دې دومره لږه موده کې تا ته کنیستانه به ډېر خلک مخکې هم برتي شوي، د بیسټ ټیچر ایوارډ به یې نه اخیستي. د یو کامیاب استاز دپاره یا استاز چې خپله تنخواه حلالوي خپل ایمانداري کوي، ستا په خیال هغه له څه کول پکار دي؟ لکه فرض که اوس په دې کې سحر وختي سکول ته راتلل هم دي، بیا د سکول په دوران کې بیا ډیوټي یا بهر وتلو خبره، د دې متعلق ته استادانو ته څه سبق ورکول غواړي؟
بس استادان ټول استادان دي ښه پوهې دي او پوهې دي، د بالکل. دې کې څه شک نشته چې هغوی په دې هم پوهې دي. عمل نن له سبا پوهې خو دي، خو عمل او له څه پکار دی؟ نن سبا مفتیان هم په دې بار بار خبره کوي چې رقم ټایم تاله حکومت متعین کړی دی، په هغې کې که تا خوا دې خوا کې نو ستا رزق کې هم پراخ راځي که نه. نو زه خو په خپله چې دی نو تاسو ماینې زه چې دی د کم ټایم چې دغه نه زه نیمه ګنټه مخکې راځم او کوم چا راته آواز نه کړی نو تر هغه پورې د کلاس نه راوتو زما بار هغه ټیم د چیو ټیم چې هم زه کوشش کوم چې د ماشومانو پکې څه نه څه پیدا وشي. زمونږ د تحصیل چې کوم ایس ډي او صاحب دی ښاغلی سید اکرام صاحب د هغه په هکله سوی او د زمونږ چې کوم ایس ډي او صاحب دی ښاغلی نوشاد علي صاحب، نو آیا په تحصیل کې زمونږ په تحصیل تخبه کې د دې کسانو کارکردګي څنګه ده؟ بس الحمدلله زه اکثر دا خبره کوم چې دا ځل موږ ته کوم افسرانو را کوم کسان میلاو شوي انشاءالله دا داسې دي دلچسپي شته دی په کار کې چې دی نو کوم مسلې ختموي لکه ټیچر پازابول نه یا ټیچر چې دی نو هغه ته مسلې نه کریټ کوي او واروي چې څه شي نو هغې فوري نو د هغې په وجه لکه موږ ته څه داسې مسله نه توجه ورکوي که نه. دا ځل چې موږ ته انشاءالله کم دغه دی که نوشاد صاحب دی موږ ته چې څه مسلې داسې په صحیح طریقې ډیل کوي، سید اکرام صاحب دی که موږ ورته کال وکړو نو زموږ هغه مسله په ټلیفون حل کېږي. او مونږ په تا باندې فخر کوو ځکه چې زه په خپله باندې د نوي کلي په دې سکول کې زما هم ډیوټي ده ستاسو په شانتې استاد یم، نو مونږ ستا په دې ایوارډ باندې او ستا په دې بیسټ ټیچر راتلو باندې په دې کلسټر کې په تا باندې مونږ فخر کوو. تا ته ډېره زیاته مبارکي وایو، ډېر درته مبارک شه. مننه، شکریه. زمونږ د سکول لیډرز دی ښاغلی شاه فیصل خانه، نو د ده نه به دا پوښتنه وکړو چې دا دې چې کومه درجه بندي کړې ده د بیسټ ټیچرز دپاره، نو دا دې په کومه سطح کړې ده، په کوم لیول یې کړې ده او څنګه یې کړې ده؟ د درجه بندۍ معیار په کلسټر نوي کلي کې دلته 9 سکوله دي او د درجه بندۍ معیار موږ دا یې ښیو چې را یو کلاس کې د ماشومانو ریډینګ سکل څنګه دي، د هغې د لیکلو سکل څنګه دی او د هغې اوورال کلاس روم مینجمنټ او ډسپلین څنګه دی. نو دا یو څو څیزونه موږ مخې ته ایښي او په هغې کې د نوي کلي سکول جان باچا صاحب چې دی د هغې کلاس ډېر بهترین او په دې وجه باندې هغې ته موږ بیسټ ټیچر اوارډ ورکړو.